اراده یې وکړه چې موږ به سبا سهار وختي باغ ته ځو او د باغ میوه به وختي ټولوو او مارکیټ ته به یې رسوو خرڅوو به یې. الله سبحانه وتعالی فرمایي فطاف علیه د غریبانو سره مرسته وکړو، د بېوزله او درپدره انسانانو کومک وکړو. او الله سبحانه وتعالی فرمایي انا بلوناهم بلا شکه ما اهل مکه د مکې معظمې خلک په امتحان کې واچول، د دې سم امتحان واخیستی کما بلونا اصحاب الجنه لکه څنګه چې ما هغه د باغ خاوندان په امتحان کې واچول، د هغو سما یو امتحان واخیستی په ازمایش کې داخل کړ. مکې معظمې پر خلکو باندې الله سبحانه وتعالی ډېر نعمتونه کړي وو او د ټولو عظیم نعمت دا و چې الله سبحانه وتعالی آخري نبی آخري پیغمبر محمد مصطفى احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم په دې کې مبعوث کړي. او د دې څخه علاوه الله سبحانه وتعالی پر اهل مکه باندې د مکې پر خلکو باندې ډېر نعمتونه کړي وو، ډېر پراخ کاروبارونه یې ورکړي وو، ډېر یو ښایسته د برکت تجارت الله سبحانه وتعالی ورکړی وو، یو ډېر د امن او خوشحالۍ زندګي الله سبحانه وتعالی ورکړی وو. خو دوی په هغه نعمتو کې د الله شکر ادا نه کړي. الله سبحانه وتعالی همدغه امتحان زموږ څخه هم اخلي. کوم نعمتونه چې الله سبحانه وتعالی پر موږ کړي دي موږ باید د هغه نعمتو شکر ادا کړو او په هغه نعمتو کې د الله سبحانه وتعالی د بندگانو کومک وکړو، د غریبانو سره، د بېوزلانو سره، د دربدره او فقیرانو کومک باید موږ وکړو. الله سبحانه وتعالی د دغه اصحاب الجنه قصه بیانوي، دغه د باغ د خاوندانو قصه بیانوي. دا باغ او دا قصه دا د حضرت عیسی علیه السلام د رفع السما کله چې هغه اسمان ته الله سبحانه وتعالی پورته کړي، د هغه د پورته کېدو سره لږ زمانه بعد دا قصه پیښه شوې. دا قصه دا رقم وه چې د یمن په ښار صنعا کې یو ډېر نیک او صالح انسان اوسېدی او الله سبحانه وتعالی دته یو ډېر ښایسته باغ ورکړی و. د هغه باغ نوم سروان و. د دې نیک او صالح انسان طریقه دا وه چې کله به د ده باغ میوه او حاصل وکړي دا د باغ میوه به د درې حصې کول. یوه حصه به یې پر خپلو بچانو باندې مصرفول، د باغ دوهمه حصه به یې خرڅه کړل، هغه پیسې به یې واپس د باغ په کارو کې لګولې، او درېیمه حصه د باغ چې کومه میوه وه هغه به یې پر غریبانو تقسیمول، هغه به یې د الله سبحانه وتعالی پر نیکو بندگانو تقسیمول، هغه به یې د الله سبحانه وتعالی پر دربدره او بېوزله انسانانو تقسیمول. کله چې دغه نیک او صالح سړی وفات سو او دغه باغ د ده درو بچانو ته په میراث کې پاتې سو، کله چې دا باغ د دغو بچانو ته په میراث کې پاتې سو د ده د بچانو اراده بدله سو او د ده بچانو مشوره سره وکړه چې زموږ بابا خو لیونی و، د باغ درېیمه حصه یې پر غریبانو تقسیمول، اوس زموږ کور ډېر غټ دی، زموږ د کور خرچه زیاته ده، دغه حصه موږ پر غریبانو نور نشو تقسیمولی، دغه حصه به موږ خپله راګرځوو او دا حصه به موږ پر خپلو بچانو مصرفوو. الله سبحانه وتعالی دا قصه بیانوي انا بلوناهم بلا شک ما اهل مکه او عام ټول انسانان امتحان کړله کما بلونا اصحاب الجنه لکه څنګه چې ما هغه د باغ خاوندان په امتحان او ازمایش کې واچول. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین کله چې دوی دا مشوره سره وکړه او پر دا خبره یې قسم وکړي چې موږ به په سهار وختي کې باغ ته ځو او د باغ میوه به ټولوو او په وختي کې به یې مارکیټ ته رسوو. ولا یستثنون الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دوی هغه د غریبانو حصه نه کړه جنجله، یا ولا یستثنون دوی انشاء الله نه وویل، بس قسم یې سره واخیستې، اراده یې وکړه چې موږ به سبا سهار وختي باغ ته ځو او د باغ میوه به وختي ټولوو او مارکیټ ته به یې رسوو خرڅوو به یې. الله سبحانه وتعالی فرمایي فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون
وایي په دا شپه کې الله سبحانه وتعالی پر دا باغ باندې یو تواب کوونکی یو راګرځېدونکی عذاب راواستوي او په دغه وخت کې دوی ټول بیده وه. کله چې هغه عذاب رالی دا ټول باغ یې وسوځي. فاصبحت کالصریم، دا باغ یې دا رقم تک تور شو لکه هغه توره شپه. فتنادوا مصبحین، کله چې دوی سهار راکښېنستل یو پر بل باندې یې غږ سره وکړي ان اغدوا علی حرثکم، راځئ کښت ته راځئ، ان کنتم صارمین، که چیرې تاسې د باغ میوه وختي ټولوئ نو راولاړ شئ. الله سبحانه وتعالی فرمایي کله چې دوی د کوره راووتل فانطلقوا وهم یتخافتون، دوی را روان شوله پټ پټ خبرې یې سره کولې او هغه خبرې یې څه وې؟ هغه یې دا ویله چې الله یدخلنها اليوم علیکم مسکین، نن باید دې ته غریب رانسي، نن باید دا میوه او دا حاصل په داسې چسپاندې باندې سره جمع کړو چې غریبان خبرېږي باید موږ د باغ میوه ټوله کړي او بازار ته مو رسولي. وغدوا على حرد قادرین، الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دوی د کوره روان شوله او دوی په دا رقم روان شوه چې دوی د غریبانو پر منع کولو باندې په دا خپلو زړو کې ډېر قادره ول چې که غریبان بیا هم راله موږ به یې پسې اخو منع کوو به یې. فلما رأوها، الله سبحانه وتعالی فرمایي وایي کله چې دوی دا خپل باغ ولیدي او هغه د باغ علاقې ته راله قالوا انا لضالون، دوی وویل چې یاره موږ خو لار ورکه کړې ده، دا خو موږ بلې خوا ته راووتلو. بیا چې کله هغه علاقې ته وکتل چې یا دا هغه علاقه ده او باغ ټول سوځلی دی او یو میدان پاته دی تک تور پر هغه باندې صرف ایرې پرتې دي، نو بیرته یې وویل چې بل نحن محرومون، حقیقي خبره دا ده چې الله سبحانه وتعالی موږ د هغه نعمت څخه محرومه کړلو. الله سبحانه وتعالی هغه باغ موږ ته واخیست. قال اوسطهم، په دې کې چې کوم هغه نیک ورور و، په دې کې چې کوم هغه ښه سړی و، هغه ښه صالح ورور یې و، هغه ورته وویل الم اقل لکم، ایا ما تاسو ته نه وویل لولا تسبحون، د الله پاکي ولې نه بیانوئ؟ ما تاسو ته وویل چې دا مه وایاست چې موږ به غریبانو ته حصه نه ورکوو. تاسو ولې د الله پاکي نه بیانول او تاسو ولې د الله سبحانه وتعالی پر دغه قدرت باندې عقیده نه درلوده چې که چیرې موږ د دې مال څخه غریبانو ته مال ورکو الله سبحانه وتعالی موږ ته نور راکوي. الله سبحانه وتعالی پاک دی، هغه د کمزورۍ څخه پاک دی، هغه موږ ته د دغه په عوض کې نور هم څه راکولی شي. تاسو ته ما نه وویل چې تسبحون، د الله پاکي بیان کړي؟ قالو دوی وویل سبحان ربنا، زموږ پروردګار پاک دی، انا كنا ظالمین، بلکې موږ ظالمان یو، موږ پر خپلو ځانو ظلم وکړو. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، الله سبحانه وتعالی فرمایي یو پر بل یې مخان سره راواړول او یو بل ملامتیا شروع کړله، یو به ورته وویل دا تا دا خبره وکړه، بل به ورته تا دا خبره وکړله، یو د بله یې ملامتیا شروع کړله. بیا چې کله سوچ وکړي چې په دې کې خو موږ درې سره شریکان وو، نو بیا یې وویل چې یا ویلنا، افسوس زموږ دپاره، انا كنا طاغین، حقیقت کې موږ ټول سرکشه وو، د الله سبحانه وتعالی د امر او د هغه د فرمان سرکشي مو وکړله. عسى ربنا، نږدې خبره ده چې زموږ پروردګار ان یبدلنا خیرا منها، چې موږ ته په بدي کې په بدله کې راکړي در دغه بهترین باغ. انا الى ربنا راغبون، موږ خپل پروردګار ته رغبت کوو او موږ خپل پروردګار ته توبه کوو. امام بغوی رحمه الله د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه څخه روایت کوي، وایي هغه وفرمایل چې ما ته دا خبره راورسېدل چې بیا دغه درو کسانو په اخلاص باندې الله سبحانه وتعالی ته توبه وکړل او الله سبحانه وتعالی د دې توبه قبول کړه او الله سبحانه وتعالی دې ته یو باغ ورکړي چې د هغه باغ نوم حیوانو او هغه دومره برکتناک باغ، دومره عظیم او شایسته باغ. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د هغه باغ د انګورو یو واشکی او یو ډنډوری به دومره غټ و چې یو واشکی او یو ډنډوری به یې پر یوه غاتره باندې وړي. الله سبحانه وتعالی کله چې دوی توبه وکړه، الله سبحانه وتعالی د دغه باغ په عوض کې
پروردګار یو بل باغ ورکړي چې هغه د دې زیات برکت والا و. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ په خپلو مالو کې د غریبانو کومک وکړو او موږ ته چې الله سبحانه وتعالی کوم نعمتونه راکړي دي موږ باید په هغه نعمتو کې د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کړو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.